یو عام انسان وی کنه که یو عام انسان وی او په سر دې پټکې نو بیا ماله ډېره ښه طریقه راتله چې دا ریډ لاین څه ته وایي دا په سړي باندې خلک څنګه راخي چې بسم الله الرحمن الرحیم دې په چرګ وي په حلاله باندې یا په هر ځناور مطلب دا دی چې په غوا میخه باندې کړه نو بیا مردار بل پسې ګرځي بل نه تپوس کوي چې هلکه د لا اله الا الله معنی څه ده د آخري پیغمبر څه نوم دی آخري پیغمبر څوک دی د هغه عمر څومره دې کله راغلی دی قرآن چې دی څو سپارې دی قرآن کې پلانکي صورت چې دی دا سویم نمبر نازل شوی دی په ترتیب د مصحف کې سویم نمبر دی او په خپله دې نه دوره شي ورانې ته تللی دی چې بیا هغه تپوس هم غلط کړی جواب هم غلط ورکړی چې بسم الله الرحمن الرحیم دې په چرګ وي په حلاله باندې یا په هر ځناور مطلب دا دی چې په غوا میخه باندې کړه نو بیا مردار نو ای چرګانو الله تپوس کوي د هغه د نرزوی ورته ووایي تاسو پې څه موږ بسم الله الرحمن الرحیم څه پې وایي بسم الله الرحمن الرحیم نو هغه ورته وایي په جواب کې هلکه یو سړی چې د بل نه کوېسچن کې سوال کوي نو په خپله به هغې جواب پوهوي چې په خپله نو چا چې په چرګ یا په حلالولو شیز باندې په څاروي باندې داسې وي چې بسم الله الرحمن الرحیم دوی دا شی مردار شوي دا بوس پته نه لګي چې دا به د رقم مولانا اورېدلي مشره خبرې راله ډېرې زیاتې راځي تا ته پته ده چې دا مایک راوچت کي که نه دا مایک راوالي نو دا چېرته بوتل نی ښه زما یو خبره په کلاو غوږونو واوره په سر باندې دې پټکې دی زه هغه الفاظ نه استعمالوم چې سبا له بیا په مدرسه کې ملامته ناسي په جومات کې ملامته ناسي او په لاره هم سر دې کته کړی نو روانې نو د خپل ځان فیمس کېدو دپاره د ځان د مشهورتیا دپاره د خپل نوم پیدا کولو دپاره مهرباني وکړه زما په تصویر زما په ویډیو باندې خپل ویوز مه راوله ځکه چې ما له هم ګورې ډېرې خبرې راځي زه هم در باندې ریډ لاین راښکلی شم خو زه زما د پروګرام مطلب دی چې زه وایم بل مسلمان ته خیر ورسي نو زه ما له موره پلار دا تربیت نه دی راکړی بچی چې ته چا پسې خبرې وکړو د چا بېعزتي وکړه ځکه چې زه د یو عزتدار موره پلار بچی یم او الحمدلله مایک چې ما راغستی نو دا ما پیسو دپاره نه دی راغستی چې زه پې پیسې وګټم یا پې زه نوم وګټم الحمدلله نوم ته مې ضرورت نشته ځکه چې انسان پرشته وله راشي که نه او دا روح ترې نه وړي نو هغه ټیم بیا نه خاندان چلیږي او نه بیا نوم چلیږي نو خبرې اوږدول نه غواړم خو دا ریډ لاین چې دی په ما باندې کوم راښکلی دی که نه دا خو دې داسې راښکلی لکه چې زه ګستاخ رسول یم نعوذ بالله دا خو دې داسې راښکلی لکه چې ما د قرآن بې حرمتي کړي ته په دې معاشره کې نه وینې چې دا کومه پلیتي روانه ده دا کوم حالات دي ځوانان رانه تباه برباد شو په دی باندې دې چېرته یو ټاپک چېړلی دی په دی دې چېرته ریډ لاین راښکلی دی که نه زه په حقیقت کې د الله او د رسول خبره کوم او د خلکو د اصلاح دپاره د زده کړې دپاره زه پروګرام اوچتوم نو ته نن وایې چې پلانکي نه تپوس کوي ډینګلي نه تپوس کوي خپله وله څه نه ورځي زه چې یو پروګرام کوم که نه نو زه داسې نه وردانګم چې ته داسې کار وکړه چې هغه خبرې په دې سوشل میډیا راوله چې خلکو ته ترېنه فایده نو ته په ما باندې راځي نو ریډ لاین راښکي په ما باندې کرښې راښکي لکه بس ما خو تاسو ته ووي لکه چې ګستاخ رسول یم دا ریډ لاین خو ما صرف په ګستاخ رسول لیدلي دا خو ما په بل چا نه لیدلي نو مهرباني وکړه دا ښکلې پټکې دی په سر دی زه د دې بېعزتي کول نه غواړم او هسې نه چې ستا د دې پټکي د وجې نور خلکو ته هم تکلیف ورسي ځکه چې یو پټکي والا په غلطه شي یو ټوپۍ والا په غلطه شه هغه بیا یو سلسله بیا که په لاره یو ملا ویني نو بیا به دا خلک ورپسې کنځلې کوي نو د دې خپلې ژبې د دې خپلې خولې داسې استعمال وکړه چې تا ته هم خیري په آخرت کې هم خیري په دنیا کې هم درته خیري بچو ته دې هم پایدی تا ته هم پایدی نو مهرباني وکړه زما په شکل زما په ویډیو باندې خپل ویوز مه راوله دا مه کوئ دا د لایک دپاره د کمنټ دپاره د بل بېعزتیانې مه کوئ یو عام انسان وی که نه که یو عام انسان وی او په سر دې پټکې نو بیا ماله
ډېره ښه طریقه راتله چې دا ریډ لاین څه ته وایي دا په سړي باندې خلک څنګه راخلي پاتې وي. زه ګورې په هغه سوشل میډیا سوشل ورکرانو کې نیمه چې یو سړی دی ما پسې اړم یو زه د بېغمه خوبونه کوم زه د بېغمه په کور کې پروت یم په سر باندې دې پټکې دی بیا به دې احترام وکړم چې ستا د وجې ستا د پټکي د وجې یو علم بدنام نشي یو حافظ بدنام نشي. نو که تا پټکې ولې زما په دې کلي کې هم بله مفتیان شته ښکلي ښکلي عالمان شته ولې هغوی د دې څیزونه نه دي خبر هغوی د دې څیزونه نه خبر که نه بس ته منبر ته ختلی د دې منبر خیال وساته هرګز مه کوه هرګز مه کوه خبره په طریقه هم کېږي په بدماشۍ هم کېږي خو زه ستا بېعزتي کول نه غواړم. دغه ویډیو چې هر څوک یې زه دې پېژنم نه چې هر څوک یې په سر دې پټکې دی زه دې بیا هم عزت کوم زه دې بیا هم عزت کوم خو دغه کومه ویډیو چې دې اپلوډ کړې ده نو دا زر تر زره لر کا. خو افسوس په دې خبره راځي افسوس چې یو عام انسان نه افسوس په دې خبره راځي چې په سر دې پټکې دی یاره چې په دې سر دې پټکې نه وې که نه نو تا ته بیا ما د خبرو چلوم خو تا ته بیا ما د ریډ لاین راښکلو چلوم خو هر مایک والا به ګورې کوسه ډب نی هر مایک والا به ګورې کوسه ډب نی او نه زه په هغه مایکونو والا کې یم چې د خپل فیمس کېدو دپاره د خپل نوم ګټلو دپاره ما دا مایک راغستی چې زه یو ځای کې روان یم چې ما ته خلک وایي چې هغه د خاکسار را روان دی نه مې دي په کار نه مې دي په کار زه د نوم دپاره پیسو دپاره ما دا مایک نه دی راغستی دا که ما راغستی د دې د خاطره مې راغستی دی چې ځوانان رانه تباه شو ځوانان رانه ډېر زیات په ګډوډو سر شو. الحمدلله الحمدلله د 30 سال د 35 سال د 50 سال عمر خلک ما ته رینګ وکړي چې خاکساره ویډیو مې درله وکته او ما ترې نه دا زده کړل ما ترې نه دا زده کړل او د دې نه خو موږ نه وو خبر نو زه ورته وایم تاسو عالمانو سره نه یې ناست شوي عالمان هره خبره کوي په منبر خو موږ ورسره کینو نه خو زه مشرتات یې وجیزانه درخواست کول غواړم چې داسې ریډ لاین په هر چا مه راکاږه داسې ریډ لاین په هر چا مه راکاږه ستا په خوشا به ډېرې غلطې کېږي د هغې یو تصویر راوچت که په هغې باندې ریډ لاین راښ که سرې کرښې پرې راښ که نو زه به وایم چې ته په حق یې تا نن په ما باندې دا موضوع چیړې ده په ما باندې دې بیان کړی دی چې دا سړی ګستاخ دی د دې ریډ لاین خو ستا مطلب دا دی چې ته ما بلیک میل کول غواړې نو که زه په غلطه یم زما خواږه دوستان شته عالمان حافظان شته ما ته ضرور په کمنټ کې ووایي که زه په غلطه یم او ما ته په کمنټ کې ووایي خیر زه به دا مایک کېږدم دا مایک ما پیسو له نه دی راغستی او نه د لوږې مرم. الحمدلله چې کله په ملک باندې کات او کات سالي وه نو ما بیا هم رزق خوړلی دی الحمدلله الحمدلله خلکو وربشې خوړې مونږ وربشې نه دي خوړلي بیا هم الله صفا سوتره وړه راکړي دي نو دا مایک که ما راغستی دی د خاطره مې راغستی چې یو مسلمان ورته خیر ورسي ته په ما باندې ریډ لاین مه راښکه صحیح ده که نه او بس دغه به ستا وس نو که ته ځان مشهور کول غواړې نو مهرباني وکړه زما تصویر زما ویډیو تا ته اجازت نشته دا مه ورکوه